ملګرو یو کلمه ده چې څوک صرف یو واري وای نو دته به 100 لاکه نیکه ملو شي او که څوک 15 واري وای نو دته به 1 کروڑ نیکه ملو شي. نو دا کومه کلمه ده او دا به تاسو څنګه طریقې سره وای زه تاسو ته په خولې باندې ویم هم دلته او په دې سکرین باندې تاسو ته لیکم. نو دا کلمه تاسو زده کړئ او دا ورځ کې کم از کم یو 15 پیری چې تاسو وای کنه 1 کروڑ نیکه به تاسو ته ملاویږي. زما عزتمندو دا تاسو ته موقع ده ګورئ چې دا در نزایه نشي. قیامت پرس به انسان یوې نیکه پسې ګرځي یو نیکي به ورته نه ملاویږي. داسې خلک هم به راځي قیامت پرس باندې چې هغوی به صرف یوه نیکي کمه شي او هغې د لاسه به بیا جهنم ته ځي. زما عزتمندو نو که تاسو غواړئ چې موږ د دنیا کې هم کامیاب شو او آخرت کې هم کامیاب شو جنتونو ته د موږ لاړ شو نو دا کلمه زده کړئ او د دې موقع نه تاسو فایده واخلئ. صحیح شوه؟ اول تاسو دا کلمه ووایئ. زما عزتمندو کلمه داسې ده لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. څومره اسانه کلمه ده او دا زه نه وایم ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې ښودلې ده. وایي کوم انسان چې یو پیره ووایي دا لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وایي كتب الله له الفي حسنه. وایي د دې انسان دپاره الله تعالی 100 لاکه نیکۍ ولیکي. او اسانه خبره به درته بله زه وکړم که تاسو دا ترتیب ځان له جوړ کړئ که نه چې هر مونځ نه پس تاسو دا 15 پیرې وایئ نو تاسو ته به په ورځ کې څو نیکۍ ملاویږي 15 کروړه نیکۍ به درته ملاویږي. زما عزتمندو 15 پیرې چې د یو مونځ نه پس وویلې 1 کروڑ نیکۍ شوي نو 15 مونځونه دي که دا تاسو هر مونځ نه پس 15 پیرې کم از کم ووایئ که نه نو تاسو ته به 15 کروڑه نیکۍ ملاویږي. که یو انسان ته روزانه 15 کروڑه نیکۍ ملاویږي نو څه مو خیال دی دته به الله تعالی څومره نیکۍ ورکي او جنت کې به الله تعالی بیا دته کم مقام او مرتبه ورکوي. نو الله رب العزت موږ ته دا موقع راکړې ده وی الله تعالی غواړي چې زما بنده زما طرف ته راځي نو کامیاب دی راشي. ځکه الله تعالی موږ ته دا موقع راکوي په اسان اعمالو باندې الله تعالی موږ ته ډېرې زیاتې نیکۍ راکوي. نو که تاسو غواړئ چې موږ د کامیاب شو په دنیا کې هم کامیاب شو په قبر کې هم کامیاب شو په حشر کې هم کامیاب شو او په جنتونو کې الله تعالی موږ ته اعلی مقام را نصیب کړي. نو دا کلمه زده کړئ هر مونځ نه بس کم از کم 15 پیرې تاسو وایئ او که بیا تاسو زیاتوئ که نه نو د دغه مطابق په نیکۍ هم بیا تاسو ته زیاتېږي. زما عزتمندو که 15 پیرې هر مونځ نه پس تاسو دا وایئ که نه نو هر مونځ نه پس 1 کروڑ نیکۍ شوې او که 10 پیرې تاسو دا وایئ هر مونځ نه پس 2 کروڑه نیکۍ دي. نو چې هر مونځ نه پس تاسو دا 10 پیرې وایئ نو 10 کروڑه نیکۍ به درته ملاویږي. زما عزتمندو نو راځئ الله تعالی موږ ته موقع راکړې ده چې دا موقع ضایع نه شي موږ نه او د دې نه بھرپور فایده واخلو. ټیک شوه جي په خپل هم دا کلمه شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغوی هم دا کلمه زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت موږ شاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.